د نن ورځې تازه او مهم خبر کندهار کې داسې څه پیدا شو چې افغانان یې ډېر خواشیني کړه او همداراز مجاهد ولې دغه پیښه جنرال رازق پورې وتړله. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په کندهار کې د موندل شوي ډله ایز خبر په اړه د طالبانو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دا د جنرال رازق د ظلمونو له وخته پاتې دی. دا خبر چې د کندهار په سپین بولدک سیمه کې موندل شوی د بشري حقونو د ملاتړو ګڼو بنسټونو پام ور وکړي او په دې اړه یې د بشري څېړنې غوښتنه کړې ده. ریچارډ بین پرون یکشنبې د تلې پر درېیمه په خپل ټویټر لیکلي چې د دغه جسدونو پاتې شونې باید د عدلي معایناتو لپاره نور زیانمن نه شي. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا څانګې ویلي چې طالبان باید له ملګرو ملتونو او نورو قانوني بنسټونو سره د څېړنو او د لازمو ځوابونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دغه ولایت کې د یوه ډله ایز قبر موندل کېدل تایید کړي او رسنیو ته یې په غبرګون کې ادعا کړې چې د جنرال رازق له ظلم څخه پاتې شوی دی. جنرال رازق د جمهوري نظام له مشهورو قومندانانو څخه و چې د 2013 د اکتوبر په 13مه په یو برید کې ووژل شو. جنرال رازق وکاله د کندهار ولایت سرحدي او امنیه قومندان و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.